یو کال منګه تیر کو پورا او نوې کال را روان دی. یو کال پوره زمون نه لاړ سره د نیکیانو او د بدیانو. خپلو بدیانو نتیجه دي چې لیکلي خدای راته وویل چې وما کان ربک نسیا، ستا د رب نه خو نه هېرېږه. تا نه خو هېر شوي دي چې تا په دې کال کې ګوره څومره نافرماني د رب العالمین کړې، څومره کارونه ته داسې کړي چې هغه د شریعت خلاف وو، خو هغه رب العالمین ته یاد دی وما کان ربک نسیا. یو کال داسې تېر شو چې بهې نیکیانې وې او بدیانې وو، هغه ټولې خبرې نوټ شوي. دا د یېرې خبره ځکه الله په قرآن کې وایي چې کله د قیامت په ورځ زه د کتاب او عمل نامه راښکاره کړم او دې خلکو له یې ورکړم، نو مجرمان به په هغه ورځ څه وایي او په هغه ورځ به ارمانونه کوي او حسرتونه کوي او د ګوتې به چیچي خبرې او څه به وایي ویقولون یا ویلتنا، هغوی به دا وایي چې هی تبعي ده نن زموږ دپاره. ولې تبعي ده؟ د څه د لاسه تاسو راچلي وایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. دې کتاب خو له وړه خبره پرېښودې نه ګټه پرېښودې. تېر شوی چې کوم کال لاړ دې کې نه وړه خبره پاتې شوې نه ګټه پاتې شوې، د ټول د رب العالمین سره لیکلی شي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله وایي زه به انسان ته چې د خپل کتاب په خپله ووایه چې ستا زړه مطمئن شي، په خپله دا کتاب ووایه تا ته پټه ولري. الله خو د چا سره ظلم نه کوي که څه چې تا کړي دي هغه ټول لیکلی شي. که تا د دې ژوند نه فایده اخیستې ده نو ډېر خوش قسمته، او که د دې ژوند نه دې فایده نه ده اخیستې نو زه خو وایم چې ته د لاسنیوي حقدار یې چې درشو دا د لاسنیوو. رب العالمین هغه جهنمیانو ته د قیامت په ورځ به دا خبره کوي کوم چې به جهنم ته ځي، کافران، مجرمان، فاسقان، والعیاذ بالله. الله به هغو ته دا خبره کوي چې تاسو له ما عمر درکړی او تاسو فایده نه واخیست. دا خبره الله په قرآن کې کړې په سورة فاطر کې. ځکه الله څه وایي اولم نعمرکم ما يتذکر فیه من تذکر. ولې ما تاسو له دومره عمر نه و درکړی، که په هغې کې تاسو نصیحت قبلولی نو تاسو به قبول کړی وی. هغه عمر د نصیحت ته قبلولو دپاره کافي و کوم چې ما تاسو له درکړی. رب العالمین د مؤمنانو صفت کړی دی کومو چې د خپل ژوند نه فایده اخیستې. په سورة الحق کې الله وایي کلوا واشربوا هنیئا. الله وایي زه به جنتیانو ته وایم چې خوی اسکئ مزې کوئ خوشحالیان دي نعمتونه دي. ولې یې الله ته دوی ته دا خبره کوي بما اسلفتم فی الایام الخالیه، د وجې د هغه اعمالو کوم چې تاسو په تېر شوو ورځو کې کړي دي. هغه ورځو نه تاسو فایده اخیستې او الله وایي هغه ورځو کې م نیکیانې کړي وو، هغه ورځې د الله په بندګۍ کې تېرې کړي وو. خورئ څکئ اوس د ورځې چې تېرېږي په دې کې موږ ته یو خبر راځي او یو خبره مخې ته کېږي او هغه ده څنګه چې دا کال یو وخت شروع شو او بیا ختم شو نو دغه شان ستا دا جون یو وخت شروع شو یو ورځ به څه شي ختم به شي. دا کال ختم شو که نه دا کال پاتې شو چې کال پاتې نه شو نو ستا جون ولې پاتې کېږي څه ستا دا جون خو هم په دې کلیو کې دی که نه نو دغه شان به یو ورځ هغه کال هم راشي کوم چې به ستا اخرنی. زمونږ خاص ملګري چې ما ته یاد دی شخصي زه پېژنم هغه غریبانه په دې تېر شوي کال کې موږ سره وو او دا کال دغه دی پوره کېدو والا دی. اوس هغو په خاورو کې پراته دي. هغه جونې په دې کلونو کې ختم شو. زما او ستا د جون هم په دې کلونو کې ختمېږي. یو ورځ به داسې راځي چې دا یو کال به زموږ دپاره نیمګړی حسابېږي. کېدای شي دا روان کال دا کوم کې چې اوس موږ د اخرېدو والی وو دا زما او ستا دپاره اخرنی او نیمګړی حساب شي. د موږ ډېر ارمانونه وکړو چې زموږ د غوړي کلونه تېر شوي دي مخ پالتو تېر شي ارمان چې موږ په هغې کې ویسه کړی وی. بلکې دا راته دا خبره ترې راښکاره کېږي عمر خو پرېږده څنګه چې دا کال شروع شو او ختم شو نو داسې د دنیا هم یو ورځ شروع شوې ده او یو ورځ به بلکل ختمه شي او قیامت به راشي. حدیث کې دا راځي لا تزول قدم عبد یوم القیامه، یو بنده قدمونه نشي خوځېدی مطلب دا چې مخکې نشي تللی حتی یسأل عن اربع تر دې چې د څلورو خبرو تپوس ترې نه شي.
څلورو خبرو ته پوه شي چې وشي بیا مخې ته تللی شي. اولنۍ خبره رسول صلی الله علیه وسلم وایي عن عمره فيما افناه، د عمر تپوس به دې کېږي د دې ژوند چې دا دې په څه کې تېر کړی و. دویم تپوس وعن شبابه فيما هبلاه، او د دې تپوس به تیم کېږي چې ځواني په څه کې ختمه کړې وه. دریم تپوس ته وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفقه، او د دې مال به درنه تپوس کېږي چې دا مال یې د کوم ځای نه ګټلی دی او په څه کې یې لګولی دی. او اخرنی سوال چې به کېږي وعن علمه ماذا عمل فيه، او چا چې علم کړی د هغه نه به تپوس کېږي چې تا چې دا علم کړی و په هغې دې څومره عمل کړی و. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند د یو منټ د یو سیکنډ خیال به کوو. رسول صلی الله علیه وسلم خپل بن کې یو منټ به هغه پالتونه تېرو، یو سیکنډ به هغه پالتونه تېرو، بلکې دا خبره هغه مونږ ته کړې ده وایي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، دو نعمتونه داسې دي چې ډېر خلک په هغې نه دي پوه شوي او په دوکه کې پرېوتي دي. کم نعمتونه دي؟ الصحة والفراغ، روغ بدن او فارغ وخت. رسول صلی الله علیه وسلم په د دې دوو نعمتونو قدر چې د غالبا خلکو نه دی کړی، او دا راته زما نصیحت دی چې څه چې شوي دي هغه شوي دي. رب العالمین ډېر مهربانه باچا دی، نن یو نوی ژوند شروع کړه. دا را روان چې کوم کال را روان دی او کوم شروفېدو والا د دې لپاره یو نوی لایحه عمل کېدی، یو نوې طریقه کېدی چې په هغې کې تاسو رب العالمین ته ښه نږدې شي، ورو ورو ستاسو په ژوند کې ترقي راشي. لکه بیا دغه کال اخرنی نصاب شي نو دومره دي چې موږ خو به څه نه څه کړي ته. دا زما تاسو ټولو ته نصیحت دی، توبه وباسئ، نوی ژوند شروع کړئ. الله سبحانه وتعالی به موږ ټولو باندې رحم وکړي.